چې باراني او شین چی او وطن افغانستاني دا بیا ډېر خوند کوي خو چې د کرکټ میچي او بیا باراني دا بیا ډېر غټ تاواني تا ته نو خوند یې ونه کړو که نه نن مکمله ورځ تېره شوله نو په ټوله ورځ کې چې دی که نه مکمل 8 ساعته تېر شوه او په 8 ساعتونو کې مو سپول 90 رنزه وکړه د دې د باران د لاسه تا ته نو خیر دی دا پکې راځي میچ داسې غلغلې روان دی کېدای شي مساوي شي که نه چې کېدای به میچ دی باران وګټي نو زیمبابوې والا ته زه حیران چې کله ته میچونه پې باران شي پکې کېږي زیمبابوې کې چېرته باران کېږي خدای تاسو ته هدایت وکړي زیمبابوې خو بس زیمبابوې د سمه وچه للمه ده په دغه کې راځي حشمت الله شاهدي چې دی په 109 رنزو منډو ولاړ دی او صرف 21 منډې ورته پاتې دي چې په دویم ځل باندې د افغانستان دپاره 2+ سینچري یعنې 200 منډې وهي نو کینګ دی ولې نه کینګ دی خلک چې دی که نه داسې یو کینګ ته کیم وایي چې 110 منډې کړي 10 میچونه کړي دي او اوسه پورې 2+ سینچري نه لري خو زموږ حشمت الله شاهدي دویمې 2+ سینچري طرف ته روان دی نور پوهېږې تاسو څوک یادومه تاکه نو څنګه چې تاسو ته معلومه ده دوستانو چې افغانستان فی الحال چې دی که نه 515 رنزې کړي دي او صرف چې دی یو رنز پاتې دی چې زیمبابوې سره ځان برابر کړي خو بس باران چې دی نن ورځ ویرګینې زموږ لوبغاړو خو چې دی 800 ته بس نیت کړی ورو خو بس قسمت دی نو قسمت دی خو بس دا راجب کې بارانونو بس چا خبر همیشه موږ د چې دی که نه باران کار خراب کړي نو علي صاحب رحمت شاه په 200 یو دېرش رنزو شوی دی اوس افسر دادی ورسره ولاړ دی حشمت الله شهیدي سره چې 200 منډې کړي دي او حشمت الله شهیدي په خپله په 109 ولاړ دی نو دعا ورته کوي چې د خیر سره دا میچ وګټو ټیسټ میچ دی کله کله دا ټیسټ میچونه راځي او بل خوا چې دی د پاکستان لوبډلې هم میچ بایللی ساوت افریقا ته په 2 ویکټو باندې ساوت افریقا تېره په 2 ویکټو میچ وګټلو یعنې ټیسټ میچ نو بس دا پکې راځي کرکټ ته نو خیر موږ یې خفه کړو د ماران چې کله وشي موږ یې خفه کوي حشمت الله شاهدي خو د په پیچ کې پلسټن اچولې ده او غواړي چې د زیمبابوې والا ته چې دی که نه مکمل د یوې میاشتې پورې میلمه شي خو زیمبابوې والا باندې وختې باید مهربانه دی بارانونه دي نو پې د خیر لا پکې راځي نو په الله مسپارمه په سبا ورځ انتظار کوئ ګورو به چې څه به کېږي په الله مسپارم ښې شېبې ولرئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټاپه